اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو قطن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو درس بیا تاسو په خدمت کې د الله تبارک وتعالى د اسماء مبارکه د فضایل او د برکات او د کمالات سره حاضرم دوستانو نن با چې موږ د الله رب العزت کم پاک نوم فضایل او برکات تاسو ته بیانو هغه د الله پاک نوم الرزاق دی. الرزاق معنا دا ډیر زیات روزي ورکول والا یا ډیر لوی روزي ورکول والا. دوستانو دا د هغه کسانو د پاره دی چې څوک تنگ دستی یا غریبی یا سنور مالی مشکلات ورتا نو هغه کسان که زما دا وایس زما دا ویډیو په غور سره وګوري ان شاء الله العزیز کده د سقف ما د پیسو مالی مشکلات وی الله رب العزت به په خپل بددینو په برکت باندې هغه مشکلات آسان کی. دوستانو څوک چې د سحر منځ نه مخکې د خپل کور په سلور او نو غټونو کې لس لزل یا رزاق اوای او دمی کې الله رب العزت با په د باندې د رزق دروازې خلاصي کی د بیماری او د مفلسی نبی الله خلاص کی. خدا عمل با خپل کور کې د قبله طرف چې کوم خي طرف ته ګډ دی داغه نه شروع کی او د مخبا قبله ته وي د غرنګي کسوک د اسم مبارکه په نهر باندې شل زل وای الله رب العزت بعد د ذهن تیز کی او د غرنګي کسوک د سحر د فرض او د سنت په درمیان په منځ کې یو سلوي خرز تک 1500 وزن دا اسم مبارکه یا رزاق وای نو الله رب العزت با د دنیا دولت ورکی خودی کې شرط داده چې سحر مول با په جمع باندې کوي او د دې وظیفې نه مخ کې او رستو یول زل درود شریف وای. د غرنګي کسوک د مالی مشکلات او ښکار وی نو هغه د ماخستن مزنه پس خپل سر تور کی او دی وظیفو سره د یا رزاق سره لږ زیات وی چې یا رزاق ترزق من تشاء یا رزاق یول زل درود اول او اخر دا ورسره وی او دا عمل یو سل یخرز پوری دا جاری وساتي. الله رب العزت با په د خپل خزانو نه د رزق دروازې کولاو کی او کسوک 1515 وغزل دا وی روزانه نو هم دغه شانتي د رزق کې به برکت راشي او سو مشکلات به ورته نوي او کڅوک په ځان لزه کې بالکل په تنهایی کې دا عمل چې کوم دی روزانه زر پیری یا رزاق وای ان شاء الله العزیز الله رب العزت بولا روحانی او مقام ورکی. او دا غرنګي کې انسان یو مسلمان یو خور یو ورور دا خپل معمول جوړ کو دا هر مزنه پسې سلزلویل نو الله رب العزت بد باندې د غیب نه روزي کو راوستل کی او کسوک چاته سہاجت وی او چاته سکار بندوي داغه مخ لورغه او داغه مخ ته ولزل یا رزاق یا رزاق یا رزاق دای ولزلوی الله رب العزت بعد دغه حاجت پوره کی. د غرنګ دا اسم مبارکه چې کم دی یا رزاق کله چا څوک فقید کی وی په جیل کی وی او هغه د پارا دا غوړ چې هغه رازات شي نو سلزل دی روزانه هم بدی نیت باندې دا وی ان شاء الله العزیز د قید نه ورته ازادي ملو شي. کله چا بیماری وی نو دینون کې الله رب دم برکت خو دې چې د خپل هغه بیمار د صحت د پاره کدا وای روزانه سلزل او هغه د پاره خصوصي دعا کوي نو ان شاء الله العزیز بیمار لبا الله شفا ورکي. ګرانو قدرمنو کتون کو الله رب عزت دې د ټولو مشکلات آسان کی. ما په خپل بهترونو دعاګانو کې یاد ساتي او دا اعمال ته چې کوم اسماء الحسنا اعمال دي دیتا خاص وګنی سي بدی عمل کوي الله رب العزت با پر رزق کې په مال کې په اولاد کې تاسو ته برکت واچي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.